درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. محراق ته ډېر ښه راغلاست. د پاکستان د وروستیو څرګندونو د ځواب یا غبرګون په مقابل کې اسلامي امارت تند ځواب سره ویلي دي چې پاکستاني چارواکي د افغانستان په تړاو په بکراتو هغه اظهارات بیا نه تکراروي چې مخکې دوی کړي وو. اسلامي امارت یادونه کوي چې پاکستان د خپل د بام واورې پر افغانستان نه اچوي. په ضمن کې پاکستان یادونه کړې ده چې د پاکستان هیواد د خپله ناکامي د نورو هیوادونو پورې نه تړي او پړه دې په مستقیم ډول باندې په کابل نه اچوي. اسلامي امارت دا تذکر هم ورکړی دی چې د افغانستان خاوره د هیڅ کوم هیواد په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي، خو دا په دې معنا هم نه ده چې د نورو هیوادونو امنیتي ناکامي د دوی په غاړه وي. نن په محراق کې د همدې موضوع په تړاو بحث لرو. پروګرام کې راسره درون میلمه د نظامي چارو شنونکی ښاغلی اسدالله ندیم صاحب دی او ترڅنګ هم ښاغلی ادریس محمدي تر راتلونکو څه شېبو زموږ سره یو ځای کیږي. ندیم صاحب، تاسو مې سلامونه ومنئ، ډېرو ته ښه راغلاست وایم. پاکستان په بکراتو باندې د افغانستان څخه تر ډیره پورې د امنیتي مسایلو په تړاو اندېښنه څرګندوي، شریکوي. په دې وروستیو کې د پاکستان امنیتي ټولو ارګانونو یا هم رئیسانو یې دغه مورد باندې بیا هم ټینګار کړی، پرې تاکید یې کړی دی. اسلامي امارت غبرګون وښود چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد باندې نه کارول کیږي او پاکستان د خپل د بام واورې پر افغانستان یا په افغانانو باندې نه تپي. فکر کوئ پاکستان عملا د کومو شواهدو اسنادو پر اساس دغه ډول اتهامات یا هم ادعای مطرح کوي او په ضمن کې ستاسې پام د افغانستان اوس په هغو شرایطو کې دی چې په پاکستان کې برید طرحه رضي وکړي؟ مننه تاسو ته او د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې لرم. ډېر مننه. یک مسئله باید مد نظر گرفته شود که یکی که مثلا حضور یا میزبانی از بعضی خارجی هست و یکی که اینا را استعمال کرده، اینا به مقصد ایجاد بدامنی در کشورهای دیگه است. من به حیث ژورنالیست و تحلیلگر اطلاعات خود از منابع باز میگیریم، به این معنا که از سایت ها، رسانه ها، سایت ها مشترک خبرنگاری، نهادهای تحقیقاتی، اظهار نظر رسمی دولت ها تایید میکنه که TTP در افغانستان حضور فیزیکی داره. اما به این معنی نیست که حکومت طالبان از TTP علیه کشور بخصوص پاکستان استفاده کرده باشد. 2 سال پیش از قدرت طالبان در افغانستان، طالبان در خود با امریکایی ها بستند در دوحه، یعنی مبنی بر عدم اجازه دادن یا اجازه ندادن بر گروه خارجی در حمله به دیگر کشورها پابند ماندن، به این متحد هستند. هیچ شواهدی تا هنوز وجود نداره که طالبان از گروه های حمایت کرده باشه که علیه کشورهای دیگر بخصوص همسایه ها از جمله پاکستان اقدام کرده باشه. این تو ثبوت شواهدی وجود نداره. البته ادعای پاکستان که میگه که قلمرو افغانستان، قلمرو پاکستان ناامن میشه، بله، یک مسئله سیاسی است، تبلیغاتی است، اهداف سیاسی داره. به دنبال اظهار نظرها اولش است که در پاکستان شاهد معضلات از جمله معضلات اقتصادی است، بحران‌های اجتماعی است، بحران امنیتی است که ریشه در جامعه پاکستان داره، ریشه در سیاست‌های گذشته پاکستان داره. در افغانستان کدام ربطی نداره. مثلا افراطیت مذهبی است، ریشه در پاکستان داره. اینا در مدارس پاکستان، در بسیار نقاط پاکستان در مدارس تدریس میشه. اینمی تو دید و نظر که به نام افراطیت مشهور است. ندیم صاحب، اوس ډیره پورې باورونه هم همدغه دي چې په عام اصطلاح پښتو یو ضرب المثل دی چې وایي څه کرې هغه برېبې. پاکستان ته نن دقیق همدغه متل او همدغه ګوته متوجه ده چې هغه ډلې او ټپلې چې خپله پاکستان روزلي له هغوی څخه یې ملاتړ کړی دی، نن بیرته په هغوی باندې تر ډیره پورې بریدونه کوي یا یې ترسره کوي. بیا که فرضاً تاسو اوس د نورو سیاسي اهدافو خبره کوئ او په مقرر ډول باندې د افغانستان په تړاو پاکستاني چارواکي دغه ادعا بیا تکراروي، نو دلته د افغانستان هغه سیاسي باور پر نړیواله کچه تر ډیره پورې متضرره کیږي. ستاسې پام د نظامي اړخه دغه مورد ته څه ډول باید ځواب ورکړل شي؟
از دید نظامی اگر تنش بین پاکستان و افغانستان ایجاد شود، این تنش منجر میشه به زدخورد نظامی، یعنی اردوی پاکستان وارد عمل میشه و طالبان گروه کوچکی ضعیفی نیستن، یک گروه قدرتمند است، گروهی که تجربه جنگی زیاد داره، میتونه که علیه اردوی پاکستان با واسطه که گروه قدرتمند است ایستادگی کنه، مشکلات خلق کنه و در این صورت هیچ طرفی مفاد نمیکنه، فایده نمیکنه از این مناظره جنگی. بهتر است که دو طرف در فکر حل مناقشه، حل مشکلات از راه گفتگوها باشه. اگر پاکستان قرار باشه که گروه قدرتمند وارد عمل شود در قلمرو افغانستان، ممکن بعضی پیشرفت‌هایی داشته باشه، خصوصا قوای هوایی قدرتمند در اختیار دارن، قوای توپچی قدرتمند در اختیار دارن، به حملات گسترده ادامه بده. اما این به این معنی نیست که افغانستان در حقیقت شکست بده، مغلوب بسازه، افغان‌ها بر اینا تسلیم شود. نخیر، باز افغان‌ها به این تو مواقع متحد میشن، ممکنه تا مخالفان طالبان با طالبان یک جا شوند، متحد شوند و طالبان تجربه جنگی زیاد داره، نفوذ داره در بخش‌های مناطق سرحدی پاکستان، حتی میتونه که در اون صورت از TTP حمایت کنه. تا هنوز هیچ شواهدی از دید رسانه‌های بین‌المللی، از دید نهادهای تحقیقات بین‌المللی وجود نداره که پاکستان از TTP از علیه پاکستان استفاده کرده باشه. در اون صورت که منازعه خلق شود از TTP حمایت میکنه و جنگ گسترده میشه، دوامدار میشه، به ضرر دو طرف است، به ضرر مردمان منطقه است. چون پاکستان به هر حالت مشارکت زیادی با افغانستان داره، همسایه است، باید رابط نیک همسایگی را پاکستانی‌ها حفظ کنند. ډیر زیات من ندیم صاحب تاسو بیرته راوګرځم. استاد تاسو ته هم ښه راغلاست، هم پروګرام ته بخیر راغلی. فکر کوئ لکه څنګه چې ندیم صاحب یادونه وکړله، پاکستان هغه ډول اسناد شواهد په لاس نه لري چې د افغانستان په تړاو باندې د تهدیدي یا د تروریستي ګروپونو د یادولو اتهامات او یا هم تورونه واردوي. دوی د سیاسي اهدافو خبره اوس پکې وکړله. فکر کوئ هغه پوښتنه چې ما د هغه څخه هم په مشخص ډول وکړله، سیاسي اړخ ته غواړم تاسو څخه راشم. د افغانستان سیاسي باور په نړیواله کچه کې تر ډیره پورې دغه ډول موضوعات کولی شي چې نور هم متاثره کړي او عملا پاکستان په دغه لټه کې دی چې همدغه کار په یو ممکن حالت سره تقریبا سر ته ورسوي. فکر کوئ سیاسي اړخ نه جواب یا غبرګون څه ډول باید وسي او په ضمن کې دغه مورد په راتلونکي کې یا د دې مورد تکرار په راتلونکي کې څه پیښولی شي؟ مننه کوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تاسو ته سلامونه نیکي. علیکم السلام. ستاسو ملمه ته سلامونه نیکي. ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم. لږه حوصله ده پکې غواړم دې باندې مقدمه ورکړم. مهرباني. هماغه اول لومړني کرښو ته بیرته سره لاړ شو. له کوم ورځ نه چې پاکستان جوړ شوی ده. پاکستان چې کله جوړ شولو، کله چې دوی ته هغه کومه ځمکه، کومه پیسې، کومه بودیجه، کومه فوز، څومره چې ورته تشخیص شول، دوی په اوایلو کې ټول تمرکز، ټول کوشش، ټول هغه پرېکړه په فوج باندې وه، اسلحو اخیستلو باندې وه، جنګي ابزارو اخیستلو باندې وه. جنګي نګانو دوی فکر کولو که چېرته موږ جنګي نګانه جنګي ابزار ځان سره ولرو، فوز مو په خپو سره ودرېږي، موږ کولی شو چې په سیمه کې تر ټولو قوي ترین طاقتور مملکت واوسېږو. ځکه چې دوی هغه وختو کې له هندوستان څخه ډېر خار سره خوړلو، ډېر هندوستان سترګه سره سوځېدله او دوی په هر قیمت باندې فوزي نګانه د هندوستان مقابل کې غوښتل چې ځان تقویه کړي. دوی تر هغه پورې خپل ورکړل شوې بودیجه د هندوستان له خوا نه، خیرات چې هندوستان ورته ورکړی و، د هغه نه هندوستان تر اعظمي نقطې پورې کوشش وکړلو چې په فوز باندې کوشش وکړي، فوز منسجم کړي، فوز جوړ کړي، فوز پرمختللی کړي، چې ویم کړو تر ډېر حده پورې په دې کامیاب هم شول. یو حد را رسیږي، یو وخت را رسیږي چې پاکستان بیرته د خپل بیکګراوند سره ګوري، اوسني حالات سره ګوري، دوی د دنیاوالو د فرد نه قرضداره شوي وو، فرد نه قرضداره شوي وو، لکه څنګه چې عملا اوس هم دي، لکه اوس چې هم دي. دوی ته دلته په سیمه کې داسې یو مملکت ته ضرورت و چې هم د دوی تولیدي اجناس سره واخلي او هم هلته د اوبو د خړو کولو له وجې د نړیوالې کمیټې څخه پیسې سره واخلي، هم د مهاجرینو کمیټې څخه پیسې واخلي، هم د تروریستو سره په جنګ کې پیسې واخلي، هم د صحت امنه د نړیوال صحت امنه پیسې سره واخلي. یعنې داسې مملکت دته په سیمه کې دته په کار و چې غوړي لا غوړي وي.
هماغسې شو هو هماغسې شوه که موږ تاسې د پاکستان د جوړښت ورځې نه وګورو تر نننۍ ورځې پورې چې ما او تا پکې د جریان لرو تر نن ورځې پورې افغانستان دوی ته د هغه غوا په مثال باندې ده چې 24 ساعت چې دې ته نه څڅېږي ویې کړله تر نن ورځې پورې کوي همدغه اخرو کې د ټي ټي پي په نامه باندې دوی نړیوالو نه څو میلیونه ډالر واخیستل ټي ټي پي څوک دی ټي ټي پي د افغانستان کې مه لټوي بلوز منظور پښتين ډېر ښایسته جواب ورته ورکړلو ادرسونه یې ورته ورکړل دفترونه یې ورته وښودل ریاستونه یې ورته وښودل او په خپلو صوبو کې په کومو صوبو کې دي په کوم ولایت کې دي په کوم ولسوالۍ کې دي هغه ځایونه یې ورته وښودل او په ډېر نرانه الفاظ باندې ورته وي چې تاسې اول کوشش وکړئ چې په داخل کې کوشش وکړئ پیدا کړئ ټي ټي پي افغانستان کې چیرته ګوري افغانستان کې ټي ټي پي ته څه ګوري اول خپل ځان سره وګوره ته چې خپل ځان نشي سره ساتلی ته چې خپل قوت سره نشي ساتلی ته چې خپل عام ولس نشي کنټرولولی ته چې د دې پیښو مخنیوی نشي سره کولی نو د افغانستان ګناه ده پکې اوس هم د مالي ملاتړ د ترلاسه کولو په خاطر ستاسو په باندې دغه اتهامات یا تورونه وردېږي 100% اوس 100% که چېرته د نړیوالو د کومکونو د جلب لپاره نه وای نو تقریبا 5 میاشتې مخکې به دوی په میلیونونو ډالر د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم نه اخیسته دی یو نه یو ډول باندې استاد بخښنې سره ستاسو خبره قد کومه نړیوال بانک ورته نورو معتبر جهتونو چې تر ډیره پورې پاکستان ورڅخه مخکې هم پور وړی دی یا اوس هم د پور غوښتنه ترې کوي تر یو حده پورې درحد ځواب ورکړل شوی دی تاسو هم د دغه مالي ملاتړ د ترلاسه کولو خبره کوئ مګر هم اضرار او عواقب تر ډیره افغانستان ته مربوط کیږي به افغانستان ته تناول کیږي چې د دغه حالت څخه څنګه باید ځان خلاص کړي ګورئ که موږ تاسې د پاکستان د مغرون جوړ شوی د تر نن ورځې پورې زما دید بیا بل طرف دی زما دید بیا بل رقم دی څه ډول دی زه ټول خلک پاکستان متهم کوي چې د افغانستان د بربادۍ تر شاته د پاکستان لاس دی زه وایم چې پاکستان چې کوم ځای کې د کوم ځای نه فکر کوي هغه په حق دی هغوی وایي د الله نه منو خو د پاکستان ښه ګڼه پکې لټو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منو هغه منو چې د پاکستان خیر پکې ولو ټوله دنیا قتل عام شي دا در سره منم خو هغه در سره نه چې پاکستان پکې شر وي دوی په دې ایډیالوژي باندې که د دوی پر ځای باندې تصور سره وکړو یو ولې افغانستان سره خراب شولو چې دلته د پاکستان اجنټان سره غزخته ډیرو دلته د خپل د افغانستان د بچیان وو چې په 10 لک او 15 لک 15000 تر 600 روپۍ افغانۍ پورې هم دوی خپل ضمیر نه سره خرڅول که چېرته یو کور کې ته دغه کورنۍ غړه پیدا نه کړې د خپل ځان لپاره د خپل جاسوسۍ لپاره د خپل طرف لپاره ته کمزوری ترین کور هم نشي دغه کولی تصرف لاندې نشي راوستلی پاکستان دغه کار د کوم میکانیزم پر اساس استاد کوي تاسو چې اوس عملاً د دغه ټکي یادونه کوئ زه درته څه وایم ضعف په کوم ځای کې دی ضعف بیا فرضاً ګوته بیرته کور ته نیول کېږي زه هم درته وایم کنه چې زه کومې زاویې نه چې زه ورته ګورم پاکستان په بحران اقتصادي کې وو سیاسي کې وو دوی ته ضرور لازمي وه چې یو ځای ځان ته پیدا کړی وی چې هغې نه تمویل پیدا کړی وی چې هغې نه هم د دوی اجناس ته بازار پیدا شوی وی هم سیاسي ثبات لپاره د ګاونډي بې ثباتي پیدا شوی وی هم د ټروریستو شبکو سره د مبارزې لپاره نړیوال فنډ ورکړل شوی وی هم د ماجرینو لپاره نړیوال څخه فنډ واخلي همدا اوس پاکستان د افغانانو په سر باندې نړیوال ماجرو کمیټې نه په میلیونونو ډالر اخلي بل خواته وګوره ټولو ماجرونه کراچي بندیخانه ډکه ده جیل ته نه ډکه ده یوې خوا نه د نړیوال نه پیسې اخلي او بلې خوا نه موږ د بندیخانې سره ډک د جیل نه سره ډک دي همدې ته به اسلام یعنی پاکستان همیش داسې سیاست لوبولی دی چې هر طرفه نه ګټه پاکستان ته ورځي افغانستان سره کم سیاست لوبولی دی چې دغه 48 کلونو کې 45 کلونو کې اوسه پورې په افغانستان کې یو حکومت هم د پاکستان په مقابل کې یو مشخص دریځ وړاندې نه کړلو چې پاکستان یا مستقیم دوست یا مستقیم دښمن یعنی افغانستان سره ثابته استراتیژي یا ثابته پالیسي د پاکستان مقابل کې نه وه او دغه نه پاکستان په هر وخت کې ګټه سره اخیسته ده په هر وخت کې پاکستان د ګټه ورسېدلې ده که اوسني حاکم حکمران حکومت دا سره کم چې سره روان دی دا سره کم چې سره روان دی په نړیوال سټیج کې خپله بېطرفي سره ساتلې ده کم ده سره وساتلی شي او وزیر د خارجه کوم چې هلته وزارت خارجه کې موږ او تاسې یو دغه لرو ریاست لرو د نړیوالو دغه پالیسیګانو لپاره هلته باید مشخص شي هغه باید مشخص کړي چې د پاکستان تعریف د افغانستان ولس لپاره څه دی چې تر څو موږ سره پوه شو
چې مونږ د پاکستان په مقابل کې په کوم مقام کې سره قرار لرو. کور مو ودان ستر ډیر زیات مننه. بیرته تاسو سره وګرځم. ندیم صاحب، ظاهرا اوس تر ډیره پورې د افغانستان ګاونډیان نه بلکې د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم د اسلامي امارت وینا شته چې عملا نه غواړي افغانستان د ثبات څښتن اوسي او دلته دایمي سوله او ثبات پکې حاکم وي. فکر کوئ لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد یادونه کړې ده په تیرو 2 کلونو کې 18 داعشي پاکستاني تبع خلک دلته نیول شوي، البته وژل شوي دي، او ترڅنګ شاوخوا 40 نور هم نیول شوي دي په همدغو عملیاتو او جنګونو کې چې عملا هغه د شواهدو او د اسنادو د موجودیت خبره هم ورسره کړې ده. دغو ټولو مسایلو ته په کتو لکه څنګه چې تر ډیره هیوادونه هم په مسایلو کې یا په چارو کې مداخله کوي، اسلامي امارت ته څه په انتظار دي حال دا چې ځواب همغه د افغانستان د خاورې څخه د نست فارغ خبره هم په کور دننه کیږي؟ یک چند مسئله اینجا باید مد نظر گرفته شود. یکی که مثلا داعشی که پاکستانی بوده یا در کدام حمله در پاکستان افغان دخیل بوده، به این معنی نیست که این افرادی که حمله میکنه در پیش دولت پاکستان یا دولت طالبان قرار داشته باشند در عقبش در حمایت از او. افغانستان منطقه قبایلی چندین دست که درگیر جنگ است، از کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای عربی، کشورهای افریقایی، اینجا مردم آمده داوطلبا جنگ کرده، در جنگ داخل بوده، اما به هیچ حالت این ثبوت نمیکنه که تمام اتباع کشورهایی که اینجا حضور داشتن از اتباعشان حمایت کرده باشه در جنگ افغانستان. این افغانستان محور منازعه بوده، محور جنگ بوده، بسیار افراد اتباع از کشورهای مختلف در اینجا جنگیده، تا هنوز هم وجود دارد. در پاکستان هم این حالت است. نباید حکومت ها وسیله قرار بدن و اتهام وارد کنند به یکدیگر که اگر افغانی در پاکستان دستگیر شد در عقبش طالبان باشه یا افغانی پاکستانی در افغانستان دستگیر شد در عقبش حکومت پاکستان باشه. و یکی مسئله دیگه مسئله ثبات است. کشورهای همسایه باید بدانند که ثبات افغانستان ثبات منطقه است. امروز ما می‌بینیم که این امنیت نسبی در افغانستان تامین است. این امنیت نسبی سبب شده که اقتصاد بسیار ورشکسته پاکستان که همکار صحبت عزیز ما در این مورد توضیحات داد موبت واقع شده. یعنی پاکستان وارد معاهده تجاری با کشورهای آسیای میانه و خصوص ازبکستان و قزاقستان اینا شده. این اثر امنیتی است که در افغانستان است. همچنان در ایران هم ما مشترک داریم، تجارت مشترک داریم. امنیت نسبی سبب شده که اقتصاد ایران تاثیر مثبت بندازه. این تا حدی در رابطه با معاملاتی که با افغانستان داره رونق بگیره اقتصادشان. یعنی ثبات در افغانستان ثبات منطقه است. کشورهای همسایه، کشورهای منطقه نباید به عملی دست بزنند که ثبات افغانستان برهم بزنن. افغانستان مثل سالهای گذشته، دههای گذشته منطقه جنگ و جدال منازعه شود. این به نفع هیچ کشوری نیست، ولو که این خواستن باشند. این به نفع هیچ کشور نیست. امنیت افغانستان امنیت منطقه است، ناامنی افغانستان ناامنی منطقه است. و مسئله سوم مسئله سیاست طالبان است که باید در قبال همسایه ها کشورهای منطقه و خصوص پاکستان چه سیاست را اتخاذ کنه. مشوره ما و رهبران طالبان که درگیر اتخاذ یا تدابیر یا سیاست در قبال همسایه ها و خصوص پاکستان است. حکومت طالبان نو تاسیس است، نو ایجاد شده. درست است که امنیت تامین شده، ثبات آمده، اما بعضی پذیری ها زیاد داره. بخصوص اگه که وارد جنگ شوند، وارد منازعه شوند، وارد رابطه تیره با کشورهای قدرتمند همسایه چون ایران و پاکستان شود، این به افغانستان این ثبات، این امنیت پایدار نمیمانه. اینا کشورهای قدرتمندی هستند، اردوهای قدرتمند داره، استخبارات قدرتمند داره، نفوذ داره. جامعه افغانستان در گروه سیاسی افغانستان از نفوذ خود، از قدرت خود استفاده میکنه که افغانستان دوباره ناامن بسازند. طالبان، حکومت طالبان بسیار زیاد محتاط باشند در این مورد. یعنی عجولانه یک چیزی را تصمیم نگیرند. منافع افغانستان، منافع زندگی مردم افغانستان که در سال ثبات وابسته است در نظر بگیرند. در برابر پاکستانیا هر چند گونه سیاست تند اتخاذ کردن باید محتاط باشند، از احتیاط کار بگیرند و از درکت از حلم و بردباری کار بگیرند. چون که سیاستی که به عجله گرفته شود و خشم گرفته شود عاقبت خوبی نداره. افغانستان امروز دارای ثبات است، دارای
امنیت است. میخواهند بعضی کشورها که ناامن بسازن، ممکن بعضی اهداف سیاسی داشته باشند یا نخواهند که مثلا طالبان در قدرت باشند، اما این مسئولیت طالبان است که ثبات نگاه کنند، امنیت نکنند. این امنیت ثبات که در افغانستان آمده باید پایدار باشه و نگذاره که بهانه برای کشورهای قدرتمند همسایه چون ایران و پاکستان نته که افغانستان دوباره اینا امن بسازند، به حد از بردباری و از تدبیر کار بگیرن. ډیر زیات مننه ندیم صاحب. استاد بس تاسو راټولم وخت کم د فکر کوي کله چې د پاکستان په تړاو باندې د یو نوي سیاست یا د تر ډیره پورې د متعادل سیاست د رامنځته کېدو په هغه باندې تدبیر او کار خبره کیږي. ستاسو باندې څه ډول باید وسی ټول اړخونه او شرایطو ته په کتو؟ ګوره د دنیا کې څومره مملکتونه دي، څومره مذهبونه دي، څومره دینونه دي، ټول د اعتبار وړ دي، ټول سره مایده کیږي، ټول سره قرارداد کیږي، ټول باندې اعتماد کیږي، باور باندې کیږي او سیاست ورسره کیږي. خو زه فکر نه کوم چې پاکستان باندې یو افغان هم د اعتماد چې پاکستان په کړنو باندې، د افغانستان په نیت باندې، د پاکستان په قرارداد باندې، د پاکستان هغه سیاستونه او پالیسیګانې دي بیا افغانستان باندې اعتبار وکړي. ټوله کې یعنې اعتبار لاس ورکړی پاکستان باندې چې بیا څوک اعتبار کوي دا په دې معنا ده چې خپل حکومت ته ضرر رسوي، خپل سیاست ته ضرر رسوي، خپل اقتصاد ته ضرر رسوي، خپل سیاست ته ضرر رسوي. استاد اوس همدغو ته په کتو تاسو وایئ چې اعتبار هم پکې نه دی پاتې، عملا ګاونډی دی، مو هم ګاونډی دی، ډېره راکړه ورکړه ورسره لرو او په ضمن کې هغه هیواد دی چې ستونزې هم جوړوي، اوس عملا تورونه لګوي او ورته نور مسایل مطرح کوي، د افغانستان په تړاو باندې منفي اړخونه راخلي. څه ورسره کوي بالاخره؟ زه دې ته حیران پاتې یم دا څه رقم ګاونډی، سجده یو طرف کو، یو قرآن شریف عبادت کو، یو د الله عبادت کو، یو رسول یو پیغمبر ده. زما لاشه ترخم باندې څه رقم حال دی، زما لاشه افغانو کې ستا د پاکستان اسلام آباد کې څه رقم حال دی، لاشه زما بندخانو کې ستا کراچۍ کې څه رقم حال دی. هر وخت زه ولې ګاونډیتوب وپالمه، هر وخت زه ولې قرباني ورکمه، هر وخت زما نه ولې سوء استفاده وشي، ولې هر وخت زه احمق پولي ورکمه، ولې هر وخت زه تاوان وکمه. یو د پښتو تاوان سره ورکړه. نظامي پرېکړه هم د حل وړ نه ده. نه، نظامي پرېکړه حل لاره نه ده. پاکستان سره نظامي که نظامي پرېکړه وي رد شي بیا چېرته د پاکستان او د اسلام آباد او د کابل د نظامي پرېکړه خبره شوله بیا زم په دې مطمئن یم دا د افغانستان د پاشلو، د ملتونو، د سمتونو، د ژبنیزو، د اتحاد او اتفاق سره دغه سبب بشي. که چېرته د نظامي خبره شوله بیا د پاکستان دا ځان ته ومني چې بیا به د افغانستان دا 40 کلن د کوم سمتونه چې سره ویشل شوي دي، په کوم ژبه سره ویشل شوي، کوم تعصب سره پیدا شوی وه، د دوی ټولو د یو ځای کېدلو سبب به پاکستان شي. بیا زه داسې افغان مور راوړه بچی نه ګورم چې د پاکستان طرف کې ورته وي چې نه نظامي کې منتصر نه ولاړ، ته طالب یې، زه پښتون یم، زه هزاره یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، زه پامیري یم، بیا به دا خبره سره نه، بیا به دا سبب شي چې لکه څه رقم چې صلاح الدین ایوبي سره ټول د خلافت جوړ شو، بیا به دا سبب شي افغانستان بیرته د ټول قومونه ټول ژبه سره یو ځای شي او پاکستان د سبب چې افغانستان بیرته متحد کړي. ډیپلوماټیک حل لاره مو سره بیا ډیپلوماټیک اړیکه، ډیپلوماټیک په یو لاس راکړه، په یو لاس یې واخله. پاکستان دا نه غواړي بیا. دا پاکستان هر وخت افغانستان باندې غولولی دی چې کله د پاکستان د میوو وخت را رسېدلی دی، دلته راغلی دی، د افغانستان مشرانو سره غولولي دي، ټول مواد راغلي دلته خرڅ شوي دي، پیسې اخیستې په جیب کې سره کې غوستلې بېرته سره تللي دي. بیا کله چې د افغانستان د میوو وخت را رسېدلی دی، زما ټول میوې په قندهار کې، په تورخم کې دا ټول سره خرابې شوي دي. بیا بېرته چې پاپړ وخت را رسېدلی ټول پاپړ را تېر کړي دي چې بېرته زما میوې او د سبزیجات وخت رسېدلی ټولې خرابې شوي دي. یعنې ولې موږ تاسو سره نه پوهېږو؟ ام زموږ زیان تجارانو ته رسېدلی دی، هم بزګرانو ته رسېدلی دی، هم صنعتکارانو ته رسېدلی دی، هم تعلیم یافته ماشومانو ته رسېدلی. یعنې هغوی هر وخت یې موږ ته ضرر رسېدلی دی. هغوی سره باید ډېر مدبرانه، ډېر سیاستمدارانه چې هر څوک پاکستان د دوست لقب ورکوي، دوی باید زه نه یم چې دښمن دی، دوست یې که ولې ته هوښیار شه ورته. پاکستان تر ټولو نږدې دوست که ځان ته مسلمان دی، افغانان رونه ملته پراته دي، پښتانه رونه ملته پراته دي، دوست کا خو اسې دوست نه مه جوړ ته افغانستان ته نه قربان کړي، پښتانه ته نه قربان کړي، شي د افغان مسلمان دی او پښتانه دي او چې د ټول افغانستان ته نه قربان نه. سیاسي پالیسي ورسره وچلوه، ډیپلوماسي ورسره وچلوه، سیستمونه ورسره وچلوه، هغه سیستمونه ورسره وچلوه چې افغانستان تاریخ در باندې وویاړي، هغه سیاستونه ورسره وچلوه چې افغانستان تاریخ په زرونو کرښو دغه ستا فیصلې او لیکنې سره کړي. داسې نه چې بیا په دې باندې یادونه باندې وشرمېږو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ فرضي کرښه باندې ازغن تار تېر شولو. ډېره زیاته مننه ښاغلی ادریس محمدي زازا د پوهنتون استاد، همداشان اسدالله ندیم صاحب د نظامي چارو شنونکی چې په پروګرام کې مرسته برخه واخیسته. هر کله راشئ. له تاسو ټولو لیدونکو هم یوه نړۍ مننه چې تر دې شېبې زموږ سره وئ. تر بیا ښه چاره. له لیدلو مو مننه.